بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، میخواهم موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در ارتباط با تحولات اخیر سیاسی و جهانی به شما واضح سازم. من و رهبری دولت در کل مذاکرات خویش را با جناب مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مثبت و سازنده تلقی می‌نماییم. از آمادگی دولت ایالات متحده آمریکا به خاطر همکاری مالیشان در مهار و مدیریت بحران کرونا در افغانستان استقبال نموده و مراتب امتنان و سپاس خویش را ابراز می‌داریم. بحث‌های ما با وزیر خارجه آمریکا در محور صلح و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در فضای مثبت و سازنده صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا به عنوان شریک بنیادی و مهم افغانستان از پیچیدگی‌های روند صلح واقفند و ما مشوره‌های نزدیک و دوامدار خویش را به خاطر تقویت و کامیابی این روند ادامه خواهیم داد. صلح خواست فرد ملت افغانستان است. کسانی بر ضد صلحند که به جای آتش بس تاکید بر کشتار دارند. پرون د ملي وحدت حکومت مخکنی اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله سره جلا مذاکرات لرل. لکه د لوړې په ورځ مې چې وعده کړې وه د نوي حکومت جوړول مې د پراخو مشورو په خاطر ځنډولی و. غوښتل مې د خپلې وعدې په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې پروسې کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې رول ورکړم. اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي. هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلاتو غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون وړاندیني نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم. د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې د اساسي قانون مواد نقض نشي د مذاکرې باب پرانیستی او همداسې به پرانیستی وي. د اساسي قانون تعدیل یوازې د اساسي قانون د لویې جرګې صلاحیت ده. تعهد ما برای ساختن حکومت فراگیر متشکل از تمام جناح‌های سیاسی، قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و سمتی پابرجاست و من با معاونین و نماینده فوق‌العاده خویش روی کار می‌نماییم. مطمئن باشید که تجربه حکومت‌های گروهی و سمتی در افغانستان ناکام است و ما دنبال تجربه‌های ناکام نیستیم. شما از راه مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی در جریان قرار گرفته اید که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است که کمک‌های خویش را به افغانستان کاهش دهد. ما از کمک‌های بی‌دریغ ایالات متحده آمریکا که تا اکنون به ملت و دولت افغانستان انجام داده است مدیون و متشکریم. دولت‌ها همیشه برای حالات احتیاطی برنامه می داشته باشند. ما نیز برای حالات غیر مترقبه از قبل برنامه‌های مدون و اساسی را طرح کرده بودیم. من به خاطر جبران کمبود کمک‌های ایالات متحده آمریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده میتوانم که کاهش کمک ایالات متحده آمریکا تأثیر مستقیم بالای بخش‌ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت و تلاش خواهیم کرد هم با روش ریاضتی و هم با جستجوی منابع بدیل این خلا را پر بسازیم. برای ما
حفظ جان ملت، حفظ قیمتها، ارائه و عرضه خدمات و فعال نگه داشتن دستگاه دولت و جمهوریت مهم و حیاتی است. در این بخش‌ها هیچ تأثیر در زندگی مردم رونما نخواهد گردید. چنانچه در اعلامیه ایالات متحده آمریکا آمده است، آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم. زه یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د دیني علماو غږ ته لبیک ووایي او د کرونا مصیبت څخه د خلکو د نجات په خاطر پوربند موافقه وکړي. هغوی چې د طالبانو په سیمه کې ژوند کوي د افغانستان خلک دي او زه د جمهور رئیس په توګه ځان د هغوی د روغتیا او هوساینې مسؤل ګڼم. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چې مسؤلیت به د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي. زنده باد افغانستان، یکشسن افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.